Welcome to the second video of Elementor series. په previous video کې موږ خپل کار چې د Elementor start اغسته او Elementor installation کړو او بیا بیسیک یو 2-3 sections موږ ډیزاین کړو ټیک ده. دې ویډیو کې چې موږ به یو بل سیکشن ډیزاین کوو دا پرایسینګ سیکشن چې کوم دی ډیفرنٹ سرویس پلانز چې کوم هغه به ډیزاین کوم نو دا یو ډیمو سیکشن ما کولا کو په یو ویب سټ کې او د دې نه به زه انسپیریشن اخلم او دغه شان سیکشن چې دی هغه به ډیزاین کوم دلته کې په دې خپل ویب سټ کې نو دې لپاره به ایلیمنټر پیج بلډر ما اوپن کړی دی او دا سیکشن چې دی دا به زه کم ایگزیسټینګ سیکشنز چې دی how can we help you دی نه پس په دلته کې زه یو نوی سیکشن ایډ کوم ټیک ده. دې لپاره به زه داسې کار وکړم چې دلته کې به زه د پلس بټن باندې کلیک کوم نو د دې دوه کانټینر په منځ کې دا کم د ریویو کانټینټ سیکشن چې دی او دا کم مین سیکشن چې دی how we can help you دغه سیکشنز دې په منځ کې دلته کې یو نوی سیکشن زه کریټ کوم کانټینر باندې زه پلس بټن کلیک کوم فلیکس باکس په سلیکټ کوم او سمپل کالم به یو سلیکټ کوم ون کالم ټیک ته ما سلیکټ کو داسې کار به وکړم چې په دې دا سیکشن ما سلیکټ کړی دلته کې سلیکټر کې هم ماته شو کوي دا سیکشن سلیکټ شوی د دې سټایلز ته به زه راشم او د دې بیک ګراوند کلر چې دی هغه به زه وایټ کړم ټیک دې بیک ګراوند کلر ما وایټ کو په اپډیټ بټن باندې به زه کلیک کوم ټیک بیک ګراوند کلر وایټ کولو نه پس په زه داسې کار وکړم دا کم سیکشن چې دی کې دا هیډینګ دی پرایسینګ هیډینګ به ورته زه ایډ کړم ټیک دلته کې به زه راشم ایډوانس کې دلته کې به راشم او دې ځای نه زه هیډینګ راغستی شم که موږ الریډي یو ایلیمنټ موږ سره موجود په ایلیمنټر کې هغه موږ ډپلیکیټ کول غواړو بل ځای ته وړل غواړو نو هم کولی شو سمپل دا چې زه د دې ځای نه کاپي کړم د دې ځای نه کاپي کولی هم شم یا چې زه په ډپلیکیټ کلیک کړم دلته ډپلیکیټ شو اوس کله ډپلیکیټ شو نو په دې ځای کې هم دا زه دا ډریګ ډراپ کولی شم د یو ځای نه بل ځای ته وړی شم ټیک ده او دلته کې هم به دې پین آیکان نه چې زه دا ونیسم دا زه کوم ځای ته ډریګ کول غواړم هغه ځای ته دا زه ډریګ کولی شم ټیک ده نو دلته کې دا زه ډریګ کوم خو دا ماوس سره په ښکته نه راځي نو دې دپاره به زه کار وکړم چې د دې ځای نه به ډریګ کم او دا کم کانټینر چې دی دې ته به زه راولم دې کانټینر لکه زه نیم چینج کول غواړم نیم ولا هم زه چینج کولی شم په دې چې زه کله ډبل کلیک کړ ټیک شوه نو د دې نیم چینج کولی فرض دا به زه شي چې هیرو سیکشن تاسو والا مطلب خپلې مرضۍ سره نیمز ورکول غواړئ دویم کم سیکشن چې دی سرویسز په دې کې کم سرویسز چې دي هغه سرویسز شو کېږي ټیک ده نو دا سرویسز سیکشن شو بیا به دریم سیکشن چې دی دا د پلینز کم پلینز چې دی یا پرایسینګ او بیا بل سیکشن چې دی دا ریویو د خپلې مرضۍ سیکشنز نه تاسو نیمز ورکول غواړئ ورکولی شئ ټیک شو دا اسانتیا لپاره مطلب تاسو په کله په دې کې ایډیټینګ وغیره کوئ او سیکشن کې غلطي کوئ نو دا هم یو طریقه ده چې تاسو دا کولی شئ دا ما دلته کې ډپلیکیټ کو بیا مې ډریګ ډراپ کو که یو دغه زه ډایرکټ د دې ځای نه کاپي کم سیکشن ټیک ده کاپي مې کو او دا سیکشن ما سلیکټ کو ټیک ده او په دې کې زه رایټ کلیک کوم دلته کې پیسټ وهم نو په دې سیکشن کې دننه هغه کم بلاک کم ایلیمنټ چې ما کاپي کړي هغه زه دلته کې هم راوستی شم ټیک ده نو دا شو ټیکسټ ایډیټر دی نه به زه دا ټیکسټ لږ کم کم ټیک ده دې له به زه نیم چینج کړم دا به کم PRICING پرایسینګ ټیک پرایسینګ پسې به زه دې سیکشن له سپیسینګ هم ورکړم ټاپ او باټم ته څنګه چې ما نور ورکړی پیډینګ ټاپ ته 80 شو او دا اپشن چې دی دلته کې لینک ویلیوز دا چې کله آنی نو مطلب ټول سایټس ته به یو شانتې ویلیو اپلای کېږي که زه یو ویلیو هم چینج کوم هغه به د څلورو واړو سایټ چینج کېږي دا زه کله چې نه ان لینک کوم نو بیا د هر یو سایټ جدا جدا چینج کېږي ټاپ ته به 80 شي رایټ سایډ ته 0 باټم ته به 50 شي لیفټ سایډ ته به هم 0 شي دې ته دا سپیسینګ راغی ټیک ده بیا به په دې پسې دا به زه اپډیټ کلیک کوم بیا په دې پسې دا سیکشن چې کوم دی د کم 3 کارډز شو کېږي یو فری پلین دی یو ډیولپر پلین دی یو بزنس پلین ټیک ده نو لکه درې دغه شانتې یو ډیزاین به زه جوړ کړم چې 3 پلینز په هغې کې شو کېږي نو دپاره به زه دلته کې یو بل سیکشن ایډ کړم کانټینر ټیک ده کانټینر به زه سلیکټ کړم دلته به ایډ کړم کانټینر ایډ کول نه پس دا به زه لامرې کلوز کړم دا نیویګیټر چې ماته دا سیکشن لږ برابر شو کېږي په دې کانټینر کې به زه دا به زه دې ځای نه سلیکټ کړم او د دې لی آوټ د دې کې زما په کار د 3 کالمز ټیک شو په دې لی آوټ کې نو که دا زه کومه ډپلیکیټ ټیک صحیح په دې کې به زما 3 آیټمز په کار 3 کارډز نو د هغې دپاره به مونږ اوس دې له
د دې کوم ډایرکشن چې دی د دې رو ډایرکشن دا به زه کوم هاریزنټل ټیک شوه چې په دې کې به کوم آیټمس چې دي هغه به هاریزنټل دغه کېږي ډسپلی کېږي او په دې کې به زه 3 کارډز ځان لا اخلم ټیک شو دغه شان پرایسینګ پلان که زه هسې سرچ کوم مې بي زما سره الیمنټر کې موجود هم وي پرایسینګ ټیبل ټیک شو دلته کې مختلف 2 پرایسینګ ټیبلز دي او فرض که زه دا یو راواخلم یو میا پریمیم اډ آن پلګین ما انسټال کړ یو مې ایسنشل اډ آنز انسټال کړو د لیفټ سایډ تر سره دلته کې هغه نیم خی چې دا د کوم پلګین په ترو باندې راغلی نو ایسنشل اډ آن پلګین والا هم موږ لکه یو پرایسینګ ټیبل راکړي زه دا هم یوز کولی شم ټیک ده او بل چې دی بل که دلته کې زه ټیبل سرچ کوم پرایسینګ ټیبل نو دا چې کوم دی پریمیم اډ آنز والا دا هم یو ټیبل موږ راکړي نو دا 2 مختلف ټیبلز دي چې مطلب دا زه د خپل ډیزاین کې یوز کولی شم دا به زه ډیلیټ کم او دا یو کم چې دی دا مې راواغستو دا پریمیم اډ آن والا دغه شان زما 3 پکارز دي دا یو ما راوستو دې سیکشن ته دننه ټیک ده په دې سیکشن کې دا یو دننه راغی دا که زه ډوپلیکیټ کم نو دغه شان په دې طریقې سره 3 زه په دې کې شو کولی شم ټیک ده نو 3 آیټم زما سره راغلل ټیک ده دې دریو له به زه بیا سټایلینګ کوم او دا به زه برابروم د دې کم نور الاینمنټ چې دی جسټیفای کانټینټ سنټر د کې کم کانټینټ وغیره چې دی به ټول په سنټر کې شو کېږي ټیک ده بل دې کله زه دا یو ټیبل کلیک کم نو اوس دې یو ټیبل له زه سټایلینګ کولی شم پرایسینګ سټایل به کمی د دې مختلف سټایلز دلته کې موجود دي ټیک شوه پری میډ ډیفرنٹ ټیمپلیټس دي په فری کې 2 اویلیبل دي بیا پریمیم ورژن کې 3 موجود دي ټیک ده زه به کار وکړم چې د ډیفالټ په سلیکټ کړم په ډیفالټ کې که دلته کې آیکان پکې ینو آیکان به کم طرف ته رایټ سایډ ته لیفټ سایډ ته دلته کې دا کم آیکانز چې ټیک شو لیست آیکانز لیست کې آیکان شو کېږي نه شو کېږي دغه آپشن هم دلته کې شته ټیک ده لکه څنګه چې دلته کې دا آیکان دی سره ټیک شو بیا ټایټل به صحیح هغه دلته کې دی ټایټل او بیا پرایس په څومره سیل پشتا کې نشته ډیفرنٹ آپشنز دلته کې تاسو د خپل مرزي هغه کته شي فیچرز کم اویلیبل فیچرز دي هغه به کې دلته کې کم فیچرز په دې کې موجود ټیک ده نو هغه ټیکسټ چې دی په دې کې تاسو دلته کې لیکلی شي ټیک ده چې کم ټایپ فیچر وي ټول ټیپ آپشن پکې هم دی کله تاسو ټول ټیپ انیبل کړئ نو یو ایکسترا میسج هم په دې کې تاسو اډ کولی شئ ټیک ده هغې باندې نو دا شو یو د دې بیسیک یوز ټیک شو نو موږ به دا یوز کوو دا به موږ یوز کوو د فیچرز هم بیا بټن ټایپ په څنګه د بټن سره به آیکان وغیره یې که نه به سټایلز هغه له دې څخه نه دي ټیک شو بیا دې کوم ریبن دی نو چې دا به فیچر دی که نه دی نو هغه ریبن پکې هم زه اډ کولی شم ټیک ده ریبن کوم سټایل چې دي مختلف ریبن هغه پکې هم زه اډ کوم لکه دې کې دا ریبن دی ته اډ شو ټیک شو د دې مختلف سټایلز دي دینا دغه آپشنز چې دی اویلیبل بیا په سټایلز دغه کې هم د دې سره سټایلینګ وغیره کېږي نو هغه کېږي شي ټیک ده نو اوس په دې څه کار وکړم چې سمپل اول کار خو به زه دا وکړم چې پرایس نیم بیا د هغې نه پس آیکان دی ټیک ده نو زه به دې کانټینټ ته راشم او د دې سټایل 2 که زه سلیکټ کړم نو آیکان پلیسمنټ ټیک شو دا خو هغه آیکان شو بیا دا کوم آیکان چې دی دا آیکان په دې کې اوس دا آیکان ښکته نه راځي ټیک شو دا اوس د دې ډیفالټ سټایل دی که زه خپل کارت جوړول غواړم خپل بالکل یو ایلیمنټ ورته ډریګ ډراپ کولی شم هم زه یوز کولی شم خو زه به دا ډیفالټ کارت یوز کم په دې کې آیکان آپشنز ما سره چې دی په ټاپ باندې دی او دلته کې چې کم دی په دې کې ښکته دی نو دغه هم که فرض که بیا ښکته راولم نو په دې ځای کې ما سره بیا هغه آپشنز نشته ټیک ده نو زه به اوس دا سټایل ما سلیکټ کو او دې کې زه لږ ډېر چینجز کوم اول خو به دې له نیم چې کوم دی سټارټینګ ټیک شوه یا بیسیک پلین نوم شو ټیک شوه او بل ټیګ لاین به ترې لرې کړم او دلته کې به زه بیسیک دپاره آیکان زه به څه آیکان سرچ کړم ټیک شوه دا به راولم بیسیک پلین دپاره دا شو زما دپاره بیسیک پلین آیکان بل د دې کم سټایلز وغیره چې دي نو دا به زما کم بلو کلر چې دی زه به هغه کلر یوز کوم نو هغه به زه بیا چینج کړم پرایسینګ دقه څه ویلو چې دا اوس دومره څه مسله نه کوي ټیک ده دا شو پرایسینګ بیا څه فیچرز اویلیبل دي کم فیچرز نه دي اویلیبل هغه زه د دې ځای نه دغه کولی شم فیچرز څنګه چې په دې کې سپورټ وغیره آپشن چې دی کم آپشن پکې زه دغه کوم آف کوم نو هغه پکې زه آف کولی شم ټیک ده
بیا پسې دی بټن ته که زه راشم نو د بټن دپاره که زه آیکان پکې ایډ کول غواړم آیکان هم ایډ کولی شم که آیکان پکې نه ایډ کوم نو هم پرېښودی شم دلته کې به زه یم چې بای ناو خپلې مرضۍ څه ټکسټ په دې کې زه لیکل غواړم هغه ټکسټ به پکې ولیکم ریبن ایډ کول ورته تاسو غواړئ ایډ کولی شئ ټیک ده دا ټول سټایلز په دې ځای کې موجود دي بیا چې دی سیکنډ دغه ته که زه راشم نو دلته کې چې دی د دې پیډینګ وغیره دی پیډینګ ورته څومره اپلای کول دي هغه بیا مارجن ورته څومره اپلای کول دي بارډر ورته اپلای کول شته که نشته بارډر ریډیس څومره دی دا راوند کارنرز چې دا د بارډر ریډیس په تھرو راځي ټیک شو بیا الاینمنټ په دې کې به کانټینټ لیفټ سایډ ته الایني که رایټ سایډ ته به الایني بټن به لیفټ سایډ ته الایني که رایټ سایډ ته الایني ټیک شو هغه الاینمنټ ټول د دې ځای کې نه کېږي سینټر الاینمنټ دی دا به زه سینټر ته الاین کړم بیا کوم هیډر چې دی د هیډر سټایل به څنګه وي ټایټل کم کلر چې دی بلیک صحیح دی بیک ګراوند کلر چې دی دا به زه لرې کړم بیک ګراوند کې زما کلر نه دی پکار ټیک شو ټایټل بیک ګراوند کلر ټایټل بیک ګراوند کلر به زه کوم وایټ پې کوم ټیک ده وایټ شي چې د دې بیک ګراوند سره بالکل یو شان شو ټیک ده بیا په دې پسې دې له زه سایز غټول وړکې کول غواړم هم زه چینج کولی شم خو دا کوم سایز چې دی دغه صحیح دی بیا پسې شو پرایسینګ کلر څنګه پکار دی دا به زه کوم بلو دا کوم بلو کلر چې زموږ د تیم هغه دی نو دغه بلو کلر به زه کوم او دا بلو کلر به زه دې ځای نه کاپي کړم دا زه انسپیکټ کړم دلته به ماته د دې دا کلر شو شي د دې هیډینګ نه زه دا کلر راچتولی شم ټیک دلته کې به دې هیډینګ ته دا کلر اپلای شوی دی ټیک ده دا شو کلر هیډینګ کلر دغه شو ټیک ده بیا دا ټیکسټ پر منت کلر چې دی دغه شان لایټ صحیح دی بیا کوم ټیک آیکانس چې دی دغه شي د دې کلر به هم زه بلو کم سیل آیکان د ټیک شو سیل آیکان خو په دې کې نشته دا به زه کوو نو هم به په بلو کې شو کېږي او بیا کوم فیچر لیست چې دی د دې لیست کلر به هم زه د دې ځای نه چینج کولی شم دا د آیکانز لیست فیچر لیست دلته کې د لیسټینګ وغیره ټول کلرز چې کوم دی هغه اویلیبل زه چینج کولی شم د لیست ټیکسټ کلر زه چینج کول غواړم هم دې ځای نه چینج کولی شم دا کوم ډیفالټ لایټ ګری کلر چې دی هغه دی د ډیسیبل کلر هم که زه چینج کول غواړم چینج کولی شم ټایپوګرافي هم دې ځای نه چینج کیږي د دې ډیفالټ ټایپوګرافي دا او زما خیال ډیفالټ چې کوم د دې تیم زموږ یوز کړی دی پوفین دی به هغه راخلي ټیک ده زه یو پیر ویریفای هم کوم چې هغه راکنه ښه ټایپوګرافي ولا هم ما چینج کړه پوپین مې کو بل بیا د ټول ټیپ دا کله په یو بلاک باندې تاسو ماوس له پاسه راولئ نو بیا چې هغه یو انفارمیټیو میسج ښیي د هغې دپاره ټول ټیپ ورته موږ نه دی ایډ کړی بیا آیکانز ټیک شوه دا کوم ټیک آیکان چې ورته دغه کېږي د دې سیټینګ دی د دې بیک ګراوند کلر او د دې خپل کلر چې دی آیکان کلر دا دی ټیک شوه اوکې د دې آیکان کلر چې دی دا به زه د دې په شان کم ټیک ده دې کې خو چونکې ورسره لږ ایکسټرا کلرز ایډ شوي نو دومره نه خو صرف دا بیک ګراوند چې دی دغه به پرایمري کلر کم او دا آیکان خپل کلر چې دی دا به وایټ کم څنګه چې دلته کې ټیک شوه او دا به زه بیک ګراوند کلر چې دی آیکان بیک ګراوند کلر دا دی دا به بلو کم ټیک شو نو آیکان به داسې ټایپ شو کېږي ټیک ده بل په دې باندې زه هاور هم دغه کولی شم کله په دې ماوس له پاسه راوستی شي نو د دې کلر به چینج کېږي فیچر لیست کې دلته کې ماته د آیکان کلر میلاو نه شو ټیک ده اوس د دا آیکان دا کلر چې دی ګرین دا اوس ماته میلاو نه شو چې د دې سیټینګ به د کوم ځای نه مې بي دلته کې ټیک شوه کوم فیچرز دا آپشن چې پکې شي فیچر ټیک شوه دا دی دلته کې د دې کلر چې دی په دې ځای کې دی دا به زه دلته کې چینج کړم ټیک شو د څومره چې هم د دې ټول به په دې ځای کې زه دا کلر چینج کړم دې ته ګلوبل کلر هم آی تھنک چې ډایرکټ یو اپلای کېږي خو چې اوس دلته کې پکې ولې نشته یا به دلته کې دا آپشن ماته په نظر نه راځي یوه په دې کې دلته کې نه فیچر لیست دی په دې کې کلر دی ډیسیبل کلر دی ټایپوګرافي ده دې کې ټیکسټ دی او کلر پکې نشته نو بس دا هم د دې ځای نه چې کوم دی دلته کې بس د دې ځای نه به ورته اپلای کوو ټیک شوه دې ځای نه به ورته اپلای کړو د څومره هم فیچرز چې دي دې ټولو ته
تورې ته به د دې ځای نه کلر اپلای کړو. کلر اپلای کول نه پس چې دا کم آیټمز د دې ته چې کلر اپلای شي دې نه پس به بیا موږ داسې کار وکړو چې د دې کم سپیسینګ وغیره چې دی باکس شیډ وابه چینج کوو دا بټن ټیک ده. د دې سره دلته کې دا بټن هم ده د بټن کلر هم دلته کې دی ټیک ده. نو بټن کم ټیکسټ کلر چې دی ټیکسټ کلر بوله زه بلو کم او د دې بیک ګراوند کلر به زه بالکل وایټ کم او د بارډر ټایپ په ورته زه سالډ بارډر به دې ته اپلای کم 2 پکسلز او بارډر ریډیس بوله زه سیوا کم دا به زه کم بالکل کول بټن ټیک شو. نو دغه شان یو بټن زما سره بل په دې کې هاور کلر هم دلته اپلای شوی دی. نو هاور به هم زه چینج کم په هاور به د دې د ټیکسټ کلر کما وایټ او د دې بیک ګراوند کلر به شي داسې ټیک ده. نو په هاور به را داسې شو کېږي. نو دا به زما سره شي د دې یو کارت سټایل. اوس دا نور دوه کارت چې کوم دي نو دا به هم زه داسې کوم دا شته به زه ډیلیټ کم دا یو کارت به زه ډوپلیکیټ کم ټیک ده. او دې کارت ته به زه راشم ایډوانس او د دې ویډ چې کوم دی ویډ دې ته به زه کسټم ویډ اپلای کم او 3 زما په کار دی ټیک شو. نو چې 3 زه دغه کوم 100 ما 33% راځي ټیک شو. دا یو به زه کوم چې 28% یا به زه کوم 30% ټیک شو. 30% ویت په د دې دوه شي او بیا هغه بل چې کوم دی دا به زه ډوپلیکیټ کم دوه ځای شو 30% او دا به زه بیا ډوپلیکیټ کم. دا یو چې دی له به زه ویت لږ سیوا کم ایډوانس او د دې ویت به زه کم دې ویت به زه کم 37% ټیک شو. بل د دې کم ګیپ چې دی نه به زه دا ګیپ ختم کړم. دا کم اورال لیاوټ چې دی نه ما سلیکټ کو په دې کې ګیپ چې دا به زه 0 کم بالکل دا یو بل سره بالکل فکس راشي ټیک ده. دا یو به زه سلیکټ کم دا منځنی دا چونکې د دې را سټایلز لږ بدل دي دا به زه سلیکټ کم او د دې په سټایل کې به بارډر ته زه راشم دې ته بدل دی کې بارډر ټایپ ډیفالټ دی او دلته کې د بارډر کلر بارډر ټایپ از سالډ سلیکټ کوم سالډ دي کې ډاټډ بارډرز مختلف سټایلز اف بارډرز موجود دي ټیک شو. خدا به زه کم سالډ ځای چې بالکل کم سموث یو لاین چې هغه وي او د دې بارډر ویت په زه کم 2 پکسلز او د بارډر کلر به ولو زه کم پرایمري زم کم بلو کلر چې هغه به کم ټیک شو. نو دا پرایمري بلو لګ ډارک دی زه به داسې کار وکړم دا کم لایټ کلر چې دی دا لایټ کلر زه پکې دا لایټ کلر چوز کم دا یو دی دا یې موله کاپي کو دې ځای نه او دا بارډر سلیکټ دی دلته به زه دې ته دا لایټ کلر اپلای کم. لایټ کلر اپلای کول نه پس زما خیال دا ډارک کلر به کې ښه مزه کوي ټیک ده ډارک پخی ځکه ټوټل دا الیمنټس چې دی هغه به کې ډارک دي نو په دې باندې به هم ډارک ښه مزه کوي ټیک شو. ډارک مې کو او بارډر ویت دغه صحیح دی. بل به زه د دې سره داسې کار وکړم چې دا د دې نور نه لکوټه دې سایز سیوا کول غواړي نو زه به داسې کار وکړم چې د دې سره به یو خو به راشم دلته دې ایډوانس ته او په دې کې به پیډینګ چې کم دی ته پیډینګ 8 کم ټاپ سایډ ته ټیک شو. ستا ټاپ سایډ ته پیډینګ دی نه بهر راځي دن زما په کار دا چې په دې کې د دن نه دا پیډینګ چې دی دا راشي ټیک ده. نو د دې دپاره به زه داسې کار وکړم چې دې کې دننه ما سره داسې څه اپشن نشته آی تھنک چې زه دې ته دننه سپیسینګ چې دی هغه اپلای کړم خو زه یو کار کولی شم او هغه دا دی چې زه دې ته کسټم سټایلز چې دي کسټم سټایل دې ته اپلای کړم او د هغه کسټم سټایل په ترو باندې دا سایز چې دی دې نه لکوټې هغه کړم سیوا کړم. دلته کې پیډینګ دپاره چې دی دا ما ایډیټ کوم دلته کې په دې سټایلز کم پرایسینګ ټیبل سټایلز چې دی نو په سټایل کې چې دا کم پیډینګ دی د دې ځای نه ورته زه د دغه سیوا کولی شم. دې ټاپ ته به زه پیډینګ اپلای کړم 20 پکسلز ټیک شو او باټم ته به هم زه د پیډینګ اپلای کړم 20 پکسلز 20 کم دی دا به زه کوم 50 by یا 60 ټیک شو 60 پکسلز 60 پکسلز ما دې ته پیډینګ اپلای کوم دا یو سایډ ته چې دی دا لکوټې شانتې د دې نه هایټ سیوا شو. اوس به زه دا کالم سلیکټ کړم او د دې درې وانو الاینمنټ دلته کې ما ته ښیي الاینمنټ ما ته هغه سټرکچر هم یو وړوکی آیکان ښیي چې دا به څنګه الاین شي دا به زه سینټر الاین کړم. دا یو چې د دې سایز ته سیوا شو او د دې دوو سایز چې دی دا د دې نه کم شو. بل دی دا بارډر چې دی دا سایز به زه لږ نور شان سیوا کړم لکوټې ویزیبل ټیک ده 3 پکسل صحیح دی
او باکس شیډو به هم زه دې ته ایډ کړم. باکس شیډو به دلته کې په دغې بارډر کې آی هوپ چې ماته به میلاو شي دا د باکس شیډو. ټیک ده چې دا زه سلیکټ کړم زما باکس شیډو سپریډ څومره پکار دی بلر څومره بلر به پې زه لږ سیوا کړم او سپریډ به زه لږ کم کړم. ټیک شوه او هاریزنټل به دا زه لږ ورټیکل ورټیکل به یې زه لږ ګوتې ښکته موف کړم. ټیک شوه او سپریډ به زه لږ دننه کړم چې صرف لاندې شیډو د دې نه ښکاري بل سایډس د دې نه ښکاري. ټیک شوه او دا به زه کم اپډیټ بس په دا ویو به لږ ګوتې وګورو زموږ سره لیکي دا پرایسینګ ټیبلز څنګه راغلل. ټیک شوه دلته کې پکې ایرر دی اوس دلته کې د پلګین څه ایرر دی اوس پته نه چې دا د څه وجې نه دی. زموږ د پرایسینګ ټیبل ویو چې دا بس دغه شانتې جوړه شوه. ټیک ده په دې طریقې سره بلکې دې ته زه دا کم بارډر ریډیس لږ نور سیوا کول غواړم هم سیوا کولی شم یا دې دوو کم سایټس د چې ورسره کم آیټمز دي دې ته زه دغه اپلای کول غواړم باکس شیډو هم اپلای کولی شم. خو دلته کې ما ته په فرنټ اینډ باندې څه ایرر ښایي می بي دا زما سره د دغه څه وجې ټیک شوه یا زما سره کمپیټیبلیټي ایشو یا په دې پلګین کې څه بګ وغیره دا هغه وجې نه شو کوي. نو تاسو دا پرایسینګ ټیبل ټرای کولی شئ د دې به دغه شانتې ویو راشي. ټیک ده ما ایلیمنټ اور ایډیټر کې برابر شو کوي دلته کې هېڅ مسله نه کوي. ټیک ده خو هلته کې مسله کوي که د دې نه دا بټن لرې کېدی شي کانټینټ کې نو موږ به ترې بټن لرې کړو بیا به څه مسله نه وي. ټیک ده بټن به ترې زه ختمه کړم صرف د دې ډیمو دپاره. نور که بیا فرض که دا تاسو ته مسله کوي نو دې په ځای باندې بیا تاسو بل کم ټیبل وغیره چې دي هغه یوز کولی شئ بیا پکې دا مسله تاسو ته نه راځي. ټیک ده ما صرف د دې ډیزاین دپاره بټن ختمه کړه او آی هوپ چې د دې سره به دا مسله وځي. ټیک ده اوس د دې سره هغه مسله چې د بالکل ختمه شوه نو اوس دا یو پرایسینګ سیکشن راغی. ټیک ده په دې کې نور کسټمایزیشن هم مونږ کولی شو دلته کې کم آپشنز چې مونږ ته اویلیبل دي هغه مونږ یوز کولی شو او دا کم پرایسینګ سیکشن چې دی دا په پوره مونږ کسټمایز کولی شو. بیا په دې پسې دا یو بل سیکشن دی فریکوینټلی آسکډ کوېسچنز په دې کې دا کم آپشنز چې دي دا یوز شوي دي نو دا هم یو ډېر ضروري سیکشن دی اکثر کې په ویب سایټس کې د دې ضرورت راځي. نو دا کم سیکشن چې دی دا ورته هم کویکلی ایډ کوو دې نه پس د دې نه پس په زه دلته کې دا ایډ کم یو نیو سیکشن لی آوټ مې سلیکټ کړو. اوس لی آوټ دلته کې کم چې دی بای ډیفالټ کم لی آوټ چې دی زما په دې کې 2 کالمز دي. ټیک شوه په یو کالم کې دا پوره سیکشن دی. ټیک شوه دا سیکشن په 2 کالمز کې ډیوایډ شوی دی یو دا دی ټیک شو چې په سایټ ته پکې دغه یو بل دا دی. نو زه به کار وکړم چې دې لپاره به زه 2 کالمز واخلم دلته کې 2 کالمز به زه واخلم داسې. ټیک ته دا 2 کالمز ما سلیکټ کړل او دا زه دلته کې د دې په دې منځ ته چې زه دا کرسر راولم دې له زه سایز کمولی سیوا کولی هم شم. ټیک ده یا زه چې کله په دې باندې کلیک کړم نو هم د دې سایز زه کمولی سیوا کولی شم. فرض کړئ یو سایز ما کو 33 او د دې بل سایز چې دی دا مې کو 70 آی تھنک 66 بیا راځي. ټیک شو 33 او 66 نو د دې دوو دغه له ما دا سایز واغستو دلته کې به زه ایډ کړم هیډینګ فریکوینټلی آسکډ کوېسچنز څنګه چې هیډینګ ایډ شوی. ټیک شو دا یو هیډینګ ما دلته ډراپ کو او دې له ما ورکړو فریکوینټلی آسکډ کوېسچنز. ټیک شو صحیح دلته کې ما ایډ کو دا هیډینګ څنګه چې دلته ایډ شوی خو دلته کې دا داسې ایډ شوی دی چې دا یو وړوکی دی او دا بل لکوټې بولډ دی. نو که دا زه دغه شانتې کول غواړم نو هم بالکل زه کولی شم. ما 2 هیډینګز واغستل په دې اولني کې به شي فریکوینټلی آسکډ او په دې دویمي کې به شي صرف کوېسچنز. ټیک ده نو اوس ما په 2 دغه کې واغست اوس دې له زه جدا سټایلینګ کولی شم. نو اوس دا ما سلیکټ کړو دلته او سټایل ته راځم د دې ځای نه د کوم ټایپوګرافي به زه سلیکټ کړم د دې ویټ په څومره شي دا به زه کوم 400 نارمل شو. ټیک ده او دا چې کوم دی بالکل بولډ دی. اوس به زه دا سلیکټ کړم او ایډوانس ته به راشم دې ته به زه پیډینګ هم ختم کړم مارجن به هم ختم کړم یا که دې ته زه کار وکړم مارجن ته دې ته لږ سپیس دی نو دې مارجن باټم ویلیو چې دا مارجن داسې ویلیو چې دا موږ په نیګیټیو کې اپلای کولی شو دې ته به زه مارجن اپلای کړم په نیګیټیو نو فریکوینټلی آسکډ کوېسچنز. ټیک شو دغه شانتې دا سیکشن موږ سره راغی.
بیا پسې دا کم ټکسټ چې شو شوی دی دلته کې به زه یو سمپل ټکسټ دغه ایډ کړم دې ځای نه ټکسټ ایډیټر ټیک ده او په دې کې دا کم ټکسټ چې خپل دی دا هم برابر دی دا شو په دې کې دغه ټکسټ بیا دلته کې کم دا سیکشنز چې دي دلته کې دا آپشن کوېسچنز دا به زه دلته کې ایډ کړم دې دپاره به زه دلته کې راشم او دا به زه سرچ کړم دلته کې الریډي زما سره اویلیبل دی ټیک شوه دا آپشن ما سره اویلیبل دی ایډوانس اکارډین او یا اکارډین ټیک شوه دلته کې دا ډیفالټ دی او دا ایزنشل ایډان والا پرووایډ کوي الیمنټور ډیفالټ اکارډین چې کوم دی دا به زه سلیکټ کړم دلته به ډراپ کړم دا اکارډین زما سره بالکل عقل کم دغه چې دی دلته کې راغلی ټیک شوه نو اوس په دې کې زه څه هم ټکسټ دغه کول غواړم شو کول غواړم فرض که زما دا ټکسټ دلته کې شو کوم ټیک شوه نو په اولني کې دا شو او د دې کم انسر وغیره چې دی انسر بیا دویمې دا شو 1 دا شو 2 دغه شان کې فرض که زه بل کوېسچن ایډ کوم فی الحال به ورته صرف دا 3 ایډ کړم 3 ټیک شوه مختلف ډیمو ټکسټ پکې پروت دی فرض که دا 3 زما سره راغلی ټیک ده بیا د دې لکه سټایلز آیکان به د دې کم ټایپ آیکان پکار دی هغه آیکان پکې هم زه دغه کولی شم ټیک شوه ټیک ده هغه آیکان هم زه په دې کې کم ټایپ آیکان زما پکار دی اوپن دپاره کلوز دپاره هغه هم دا آیکان که فرض که زه یوز کول غواړم نو هم یوز کولی شم زه به راشم میډیا لایبرري ته او زه دا آیکان که فرض که زه یوز کول غواړم ټیک ده چې کله کلوز وي نو دغه آیکان دی چې کله اوپن وي دا آیکان دی نو دا ایرو ډاون والا آیکان چې دی دا به زه دلته کې دې آیکانس کې به دلته کې موجود دی دا ټیک شوه ټیک شوه انګل ډاون اوکې انګل ډاون دا دې له روټیشن هم اوس دلته کې نور کولی کېږي که نه ما به دې له روټیشن ورکړی زه به دا یو ایډ کړم ټیک شوه ټیک ده او دغه دپاره به زه دا یو ایډ کړم دا هم لږ برابر دي ټیک شوه دا سایډ والا دی جو کم آیکان هم مطلب تاسو اپلای کول غواړئ اوس ما دلته کې آیکان نه میلایږي اوس پته دې ټایم کې زما د مایند نه کم نیم چې دی آیکان دپاره دا دی ټیک شوه بالکل صحیح شو اوس او دا به دې دپاره به هم زه راشم آیکانس ته او دا به شي صحیح شوه اوس برابر شو ټیک ده هغه آیکان چې څنګه آیکان ما غوښتل هغه ورته ایډ شو دلته کې بل کم بارډر ورته ویت اپلای کولی شم ټیک شو د ټایټل کم سټایلز وغیره د آیکان سټایلز وغیره د دې ځای کې نه زه دغه کولی شم د دې الاینمنټ هم ما دې سایډ ته راوړو دلته کې اول دې سایډ ته اوس مې دې سایډ ته راوړو ټیک شوه په هغه طریقه باندې کوم چې هلته بل کانټینټ پیډینګ وغیره به څنګه هغه هم د دې ځای کې نه زه مینیج کولی شم ټیک ده نو په دې طریقه سره دا کم کوېسچنز انسر سیکشن چې دی دا ورته هم یو شو ټیک ده دا پیج زه اوس ریفریش کړم نو دلته کې به هغه سیکشن چینجز چې دی ریفلیکټ شي دا سیکشن او دې ته ما د سپیسینګ ایډ نه کو نور د ما سپیسینګ ایډ کړی دې ته به هم زه سپیسینګ ایډ کړم ټیک ده باټم ته به ورته 50 او ټاپ ته 80 څنګه چې ما دې نور ته ایډ کړی دغه شان دا پسې شو یو د کوېسچن انسر سیکشنز چې په کوم طریقه سره په هغې کې ایډ شوی نو دلته هم موږ ایډ کړو بل دا سیکشن موږ وکړو بل دې کې نور هم سیکشنز دي لکه دا ټیم والا سیکشن شو یا دلته کې به کې کاونټر سیکشن دی دا ټیبز والا کم سیکشن چې دا هم الریډي په الیمنټر کې اویلیبل دی دا موږ یوز کولی شو
دلته کې به کې دا کم کاونټر چې دی کم سټیټسټکس وغیره چې ښایي کاونټر دا نمبر انکریزینګ 1 نه شروع شي او کم دغه د هغې پورې دا کاونټ اپ شي. دا سیکشنز دا ټول به پکې مونږ اپلای کړو څه نه څه سیکشنز په نیکسټ ټوټوریل کې څه نور ډیزاینز به د دې الیمنټ ورګورو چې مونږ په دې کې نور څه ډیزاینز وغیره ایډ کولی شو.